ښه دغه ګلان خو مې سر راوځړول ځای خو ښایسته سو راځي پیر صاحب راورسېدی دوستانو عزیزانو زموږ پیر صاحب محترم راورسېدي په ډېر ښایسته ښکلي موټر کې حاجي صاحب لالا سرمچ که دا د زوی دی قربان دې سم دغه د پیر صاحب زوی دی حاجي صاحب لاس ورمچ کې پیر صاحب محترم را تاسو اوس په د خیره سره صاحب محترمه پیر صاحب تشریف راوړي او د خیره پروګرام جاري دي دوستانو زموږ سره پاتې سي پر صفر اویا اوه اویا اته اویا نهه اویا بغل ته ټوله راځي د خیره سره زموږ خپل پروګرام دی او تاسو ته ښه راغلاست درته وایو نو پیر صاحب محترم راځي د خیر سره لکه لارو لکه د زینې پاک کړي د زینې خیرنې خو به نه وګوري په زینه کې به میږی نه وي د سینې د لاندې کې پیر صاحب خو ماشاءالله یو ډېر ښکلی استعداد لري او غالۍ مو دوې رقمونه ورکړي د پیر صاحب غالۍ دا بله واده راځي د خیر سره ډوډۍ مو ډېره ماده ده راځي ماشاءالله راځي خدای مو راوله خدای مو هرکله راوله موږ ته لپاره خوشحال وي کوچنیان مشران لویان سپېژلي ځوانان ګرده راسي دوستانو عزیزانو د قرآن کریم په څو مبارکو آیاتونو سره پروګرام شروع کیږي نو دا یو څه قرآني آیاتونه به واورو قرات به واورو د پیر صاحب د مریدانو په آواز کې نو انشاءالله پروګرام جریان لري او تاسې جریان سره وګورئ ډېر ښکلی او ښایسته پروګرام دی او موږ تاسې پروګرام د قرآن کریم په یو څو مبارکو آیاتونو سره راپیل کړي ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم دوستانو پروګرام شروع سو تاسو ویلي چې موږ په قرآني آیاتو سره پروګرام راپیل کړي او بالاخره د میوزیک په بخش کې موږ تاسې د عبادت اړوند سپما پوچواست دغه اسلاکو طبله د سارنګ دی پیانو د چکچکی دی بالا قوالیانی دی حساب کتاب دی او صاحب محترم پیر صاحب خورونسته قربچاو بالشه پراته چې موږ دا احساس لرو دلته چې معنا ګواکې پیر صاحب راته ناست دی د خیر سره انو بس دغه یو څه کوچنیان مؤمنان کښېنولي چک ته دا چې غټ سي غټ حرامیان ځینې جوړېږي د خیر سره قدر او رضا او دغه رقم نور داسې سپېژلي ځوانان د کلي مشرانو بس نور لږ د خدای روینیان کرکبازان ورکبازان او داسې نور ځوانان موږ سره شته چې غله ډاکوګان ګرده موږ سره وجود لري په دې پروګرام کې او تاسو وینئ چې یو ښه مست پیانو وي او د خیره سره په دې پیانو سره او چکچک سره به موږ دا پروګرام سره بدرګه کو او د دې پروګرام یو ټولو شیرین شی چې دی هغه وروره د سپینژورو ماشاءالله د سپینژورو د څرخ دغه موقع ده او دا هغه سپینژري دي چې غواړي خپل ګناهونه د خیر سره معاف کړي او دلته د دې څرخ چې دی دا دلته په زړه پورې دي یو دوه ځوانان راسي او بس سجدې کوو د خیر سره پیر صاحب ته او موږ تاسې د پیر صاحب په دې سجدو کې جنت میلاویږي دوستانو عزیزانو پیر صاحب که څه هم پیر صاحب نسته خو بیا هم هغه ځای ته موږ قدر ورکوو عزت ورکوو یو څه پیسې دي دا کوربچې لاندې ږدو نور خو نو بالا پیر صاحب یا د خیر راسي کوربچه پورته کړي پیسې زله بغل ته کړي پیر صاحب خو نو دلته خپل زوی کښېنولی دي که تاسو د ویډیو په لومړي سر کې کتلي وي سپېژلي چې د زوی لاس ورمچ کړي هماغه زوی ناست دي د مریدان سجدې ورته کوي د زوی ته ځکه چې پیر صاحب په مسجد کې مشغوله دي او دا دلته د پیر صاحب ځانګړی شخصي پرایویټ او کورنۍ پروګرام دی د خیر سره نو دوستانو دا اخرنۍ صحنه ده چې ټول علما فقیران دروغجنان منافقین ډاکوګان غله ورکبازان کرکبازان سګوانان او بس نو ټول د خیر سره دغه عمله او غیر عمله او ګرد سره راټول سوي او د اخرنۍ صحنه ده چې تاسو موږ سره تعقیبوي واقعا یو ډېر په زړه پورې او یو په ما اوس پوچ واس یو مردارۍ جوړ سو یو کیسه سره جوړ سو سپینژري دي ځوانان دي کوچنیان دي یو برته ګوته زلوار کې بل چیز د زلوار کې الکشنۍ څنګه سره څرخې قربان دي سم نو دغه د خیر سره به دا د پروګرام د خیر سره پای ته ورسېدي اخري سوله د ایشولو سوله هغه کابلی اتڼو غزلي و میکس سره الله سره میکس وروره پروګرام سره په دغه واوښتي یاږي نو بس د پروګرام اخره ده بس ټول بس سره سرخي دا د خیر سره ګناهونه معافېږي پیسې میسې خو پیر صاحب ته سویجې وسولې پیسې تر لاندې سوجې در کور بچي اوس نو د خیر سره اخري صحنه ده او د سپینژري و نور نو بس الله خدا پڼ سړی سره سرخي ربنا آتنا في الدنيا اوس نو د خیر سره دا اخري ختم دی دعا ده او د خیر سره دوستانو عزیزانو تاسو وینئ چې د دې تبرا سارنګ پیانو میانو غرت پرټ
و دا ټول سره پورته کیږي ماشاءالله د توبرا دا ډول قرار دا ډول قرار واچوي ګناه لري ډول پیانه کې ونه خېږي ګناه لري دا رزق دی په دې کې موږ رزق کټو شپه دغه سره واچي او ختم دعا وکي د خیر سره پھر صاحبونو سره قربچا مچکی کوي چوټا مټه پرتا یا غمر مچکی نو دوستانو دا سهارنۍ دعا و چې د کوله ول کلا شو په تعلمونه کلا سو په تعلمونه دا بس وروره بالا سر راواله د یو رقم سره جوړي خو سهارنۍ دعا دا او بس دا چای خو نو ویني هله د پروګرام د خوشي وړ ګرځېدلې وي دوستانو